أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يتكلم فات فرمائي وإن كان ذو عسرة كچري دا قرض خوا بچا باندې چې قرض راستاسو کدا چرته تنگ دست دی غریبي مال وسره دی فنظرة إلى ميسرة نو دله مهلت ورکول پکار دي إلى ميسرة د پراخۍ پورې چې د سره د پیسو گنجایش وشي لاس کولاوېدو پورې چې دی د سره مهلت پکار دی ور د سود بیس روانو د سودګر سړي دا عادت وي چې څومره چې دی موده وځي او نیټه پوره شي او د هغه سره پیسې نه وي نو څه خو شته سود وي او که پیسې ورسره نه وي نو مهلت وله ورکوي لیکن پیسې پسې سیوا کوي نو هغه سود سیوا کوي دغه شانتې هغه نیټه سیوا کېږي خو هغې سره هغه سود سیوا کوي د هغې په خلاف باندې الله پاک شرعي حکم دا راوکړو چې پکار داسې نه ده بلکې پکار داسې ده چې تنګ دسته یعنې کوم قرض خوا چې دی په چا باندې چې قرضه ده که هغه چېرته غریب وي او تنګ دست دی نو هغه له مهلت ورکول پکار دي خو لیکن دا خلک وره چې په حقیقت کې سړی څه غریب او تنګ دست دی یو داسې چې پیسې ورسره وي پردی حق ادا کولی شي لیکن ډوب بوب کوي هغه په دې حکم کې نه دی داخل لیکن په حقیقت کې چې دی غریب وي او هغه خپله قرضه نشي ادا کولی نو دله تنګول بیا نه دي پکار الله پاک فرمایي چې دله سره مهلت ورکول پکار دي د هغې وخته پورې چې ده سره ګنجایش وشي دغې پیسو نو وربهیي وان تصدقوا خیر لکم او که چېرې تاسو الله پاک فرمایي که تاسو صدقه وکئ صدقې نه مراد که چېرې تاسو معاف کئ دې ته خیر لکم دا ستاسو لپاره بهتره ده ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ دلته الله پاک د معاف کولو دا لفظ چې دی دا د دې تعبیر یې وکړو د معاف کولو نه په صدقې سره یعنې که تاسو دې قرض خواهانو ته معاف کړئ دا پیسې د خپلې قرضې نو د الله پاک د هغې تعبیر داسې وکړو چې تاسو صدقه کوئ مطلب دا چې دغه معاف کول چې دي دا به هم الله پاک د صدقې او د خیرات په شان دی دې څه دی د دغې معاف کولو ثواب به تاسو ته میلاویږي ځکه د صدقې نه تعبیر وکړو الله پاک وایي خیر لکم دا ستاسو دپاره بهتر ده ظاهره کې خو دا نقصان دی ځکه چې یو خو د سود ما چې دی هغه حکم راغی حرام شو سود حرام شو نو سود خو اوس کولی نه شي او بل اوس چې هغه کمې پیسې ورکړې خپل اصل مال چې په سود ورکړم نو هغه په قرضه کې دی نو چې اوس هغه اصل مال هم معاف کړي نو دا خو نقصان شو دا خو ده ته هېڅ هم پاتې نه شول په ظاهره کې څه دی دا نقصان دی نو یا د دې آیت تعلق چې دی دا د آخرت سره دی یعنې چې د دنیا چې دی دا لږ ژوند دی او لږ وخت دی نو ظاهره خبره ده چې په دنیا کې دې دغه معاف دې کړې یعنې هغه سود هغه مال خو ته نه کوې سود کار خو نه کوې لیکن هغه کوم اصل پیسې چې ستا خپلې پیسې په سود ورکړې هغه دې هم معاف کړې هغه قرض خوا ته نو په دې کې خو ظاهري دنیا په اعتبار سره خو ستا باندې څه دی پیسې درنه لاړې لیکن کم دایمي او همیشه ژوند چې دی او همیشه نعمتونه چې دي د هغې په بدله کې به الله پاک جنتونه درکړي همیشه نعمتونه درکړي نو په دې اعتبار سره څه دی وان تصدقوا خیر لکم که تاسو ورته معاف کړئ نو دا ستاسو لپاره بهتر دي او یا دا چې د آخرت په اعتبار سره خو بهتر دي یعنې د آخرت په اعتبار سره خو به د دې بدله میلاویږي چې دغه جنت او همیشه نعمتونه به میلاویږي لیکن د دنیا په اعتبار سره هم چې د دې برکتونه په دې مال کې به دې څه برکت ولګي یعنې په ظاهره کې خو به هغه مال لاړ شي لیکن برکت به ولګي بس برکت څه شی دی برکت وایي دې ته ګوره چې په لږ شي سره ډېر چې په لږې پیسو سره ډېر کارونه وشي یا په لږ شی دی او په هغې باندې ډېر چې دی هغه ضرورت پوره شي لکه مثال لږه ډوډۍ ده او ډېر کسان یې وخوري دا برکت دی د ډوډۍ لږې روپۍ دی او ضرورت دی په ډېر زیات ډېر شی کارونه پې وشول نو دا برکت نو د دنیا په اعتبار سره ده چې الله پاک په ظاهره کې به تاسو هغه پیسې معاف کړي لیکن الله پاک بس تاسو په دې یا په دې خیر و خیرات کې چې دی په ظاهره کې به پیسې کمیږي لیکن الله پاک به پکې برکت واچوي او برکت به داسې چې په لږو پیسو به ډېر ضرورت پوره کېږي او مقصود به حاصلېږي یعنې مقصد ته به رسئ ضرورت به پوره کېږي د دې به برخلافو چې په حرامو طریقو سره او په سود سره کومې پیسې اخیستی شي نو په هغې کې برکت نه نو اگر چې هغه په ظاهره کې ډېري لیکن چې دی هغه دا یا خدای چې مقصود پې نه حاصلېږي یعنې سړی په خپل مقصد ته نشي رسېدی یا ضرورت نه پوره کېږي هغه هیرس خو نور سیوا شي یا ضرورت دومره سیوا شي چې پیسې څومره ډېرېږي هغه ضرورت ورته سیوا کېږي نو برکت پکې دا رنګ نه یا داسې چې په مقصود کې هم نه لګي بلکې د دغې حرامو پیسو دغه څوک چې دغه حرام د سود او د حرامې پیسې بلکې هغه اکثره په مقصود هم نه لګي غیر مقصود یعنې په فضول شیزونو کې لګي د هغې دنیا مثالونه کېدای شي یو داسې هم کېدای شي چې الله پاک داسې بیماریانې پرې راولي چې دا
چې هغه پیسې د ده نه په انتهایي په غټ مقدار سره الوځي، یا د هغې نه علاوه نور د عدالتونه یا حرام کار چې هسې هم څوک کوي د حرام پیسې ګټي، نو د دې لپاره دومره شاته مخې ته دومره پیسې ورکوي، دا شته چې ګټي نو د دې نه سیوا چې دی د دې په مقدار باندې نور هم لګوي، نو هله دا ګټلی شي. نو په دې اعتبار سره څه دی، الله پاک فرمایلي وان تصدقوا خیر لکم، تاسو صدقه وکړئ یعنې معافې کړئ ورته، خیر لکم دا ستاسو لپاره بهتر دی. نو د آخرت په اعتبار سره خو واضح دی چې الله پاک به بدله ورکوي، لیکن د دنیا په اعتبار سره دی چې الله پاک به تاسو ته فرشته مال کې برکت ولګوي او ستاسو ضرورت به پوره کړي. د هغې مثال دنیا خبرې چې دی مشاهدو کې راځي، دا خو د لیدلو خو کتلو خبرې دي چې دی بعضې کله حرام مال یا په غلطو طریقو حاصل کړی شوی مال هغه ډېر په لکونه کروړونه په یو ټک ټک کې لګي، او دلته یو غریب سړی عجزه او د هغه ضرورت چې دی په معمولي پیسو پوره کړي. لکه د هغې مثال دغه یو ډاکټر دی، دغه مالدار خلک ولې ځي د دې په لکونو روپۍ لګي، یو غریب سړی دی هغه ته خو الله پاک یا داسې بیماریانې راولي ده یا که را هم شي الله پاک له په معمولي دغه باندې چې دی په معمولي پیسو او په معمولي دغه د هغه ضرورت پوره شي، په پیناډال ګولۍ چې دی دغه کار وشي. نو دې کې دا مراد ده چې وان تصدقوا خیر لکم، که چېرې تاسو صدقه کوئ یعنې معافي کوئ ورته، خیر لکم ستاسو لپاره بهتر ده، ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ، یعنې که تاسو په دې پوهېږئ چې د دې بدله به میلاوېږي تاسو د دې علم وي، دا ستاسو لپاره بهتر ده. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دې آیت کې الله پاک څنګه چې د قرآن مجید اسلوب دی چې کله یو حکم ما تاسو ته ویلو دې کله یو حکم الله پاک بیانوي او بیا هغه حکم مشکل وي، نو د آیات په اوله کې یا په آخره کې د آخرت تذکره وکړي، د قبر د پاسېدو تذکره وکړي، د عذابونو تذکره وکړي، د ثوابونو تذکره وکړي، نو حکم منل څه شي اسان شي. نو د سود دا بیس الله پاک څه دی، د سود دا بیس په الله پاک په دې آیت سره ختموي، او واتقوا یوما، نو په دې کې هم د الله پاک هغه د الله پاک یېرې طرف ته او د محشر زندګي د قبر نه بعد زندګۍ طرف ته الله پاک د هغې یاداشت ورته کوي چې د هغې ټول یاداشت وکړی شي، ظاهره خبره ده په حکم چې دی عمل به وکړی شي. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دارنګې حسبي د قرآن مجید اسلوب دی، الله پاک په دې آیت کې دا فرمایلي واتقوا ویرېږئ یوما د هغې ورځې نه ترجعون چې تاسو به واپس کولی کېږي فیه په هغې کې الی الله الله پاک ته، د هغې ورځې نه ویرېږئ د قیامت د ورځې نه چې تاسو به په هغې کې الله پاک ته واپس کولی کېږئ. ثم توفى كل نفس، بیا به پوره ورکولی کېږي بدله هر نفس ته ما کسبت څه چې کړي دي، یعنې څه کمایي چې یې کړې ده یا څه عمل چې یې کړی دی پوره بدله چې دی هغه به څه دی د قیامت په ورځ هر نفس ته چې دی هر انسان ته میلاوېږي. وهم لا یظلمون، او په دې به ظلم نه کولی کېږي، یعنې پوره بدله به میلاوېږي، هغې کې به څه کمی او پیشې نه کولی کېږي. په دې آیت سره چې دی د سود د بیس چې دی اختتام وشو، نو د سود چې دی انتهایي نقصانات په دې آیاتونو کې هم بیان شول، د هغې معاشي او اقتصادي او د هغې روحاني یا د هغې ټول نقصانات بیان شولو. د قرآن مجید په آیاتونو پکې هم تقریبا 10 آیاته موږ وویل. د دې نه علاوه احادیثو کې هم سره ډېر احادیث چې دی د سود په باره کې راغلي دي، یو څو به ترې موږ ذکر کړو. نبي علیه السلام یو وار یې وفرمیل صحابو ته وایي د 2 هلاکېدونکو شیزونو نه ځان ساتئ، یعنې د 2 مهلکاتو نه ځان ساتئ چې انسان لره هلاکوي. صحابه رضی الله عنهم د نبي علیه السلام نه دریافت کړل، نبي علیه السلام ته وویل یا رسول الله، ای د الله رسوله هغه څه دي هغه 2 شیزونه چې انسان هلاکوي. نبي علیه السلام هغه 2 شیزونه داسې بیان کړل. اول له ټولو دا نبي علیه السلام وفرمیل چې د الله پاک سره شریک جوړول، د الله پاک سره شریک جوړول یا په عبادت کې یا د الله پاک په خاص صفاتو کې کوم چې د الله پاک سره خاص دي چې هغه غیر الله را ثابتول صحیح دي، نو د الله پاک سره شریک جوړول غیر الله د الله پاک نه ما سوا چې دی د الله پاک سره شریک کول په عبادت کې یا په څه کې په صفاتو کې، نو دا څه دی دا شرکت چې دی د انسان لره هلاکوي. دویم نبي علیه السلام وفرمیل جادو کول دا څه دی انسان لره هلاکوي. او دریم په دې مهلکاتو شیزونو کې نبي علیه السلام وفرمیل چې ناحق قتل کول، چې په ناحقه باندې څوک بل انسان قتل کړي دی هم څه دی دا مرګ ته هلاکوي. او څلورم نبي علیه السلام وفرمیل چې سود خوړل چې دی دا هم انسان لره څه کوي هلاکوي. او پنځم نبي علیه السلام وفرمیل چې د یتیم مال چې دی خوړل څه دی دا انسان لره هلاکوي. او شپږم یې دا وفرمیل نبي علیه السلام چې د جهاد په میدان کې د میدان جنگ نه تښتېدل، یعنې د جنگ شروع دی او د میدان نه تښتېدل دا هم انسان لره هلاکوي. او اووم نبي علیه السلام وفرمیل چې اووم هلاکېدونکی شی د انسان لپاره دا دی چې په یو پاک دامنه عورت ته، یعنې هغه پاکه ده په خپل دغه کې، او په هغې باندې تهمت او عیب لګول دا هم انسان لره هلاکوي. نو نبي علیه السلام دا 2 شیزونه بیان کړل چې دا انسان لره هلاکوي، دنیا والا هم تباه کوي او آخرت والا هم تباه کوي. نو په هغې کې یو څه په دغې ټولو شیزونو کې من جمله د هغې نه چې دی یو سود دی چې سود خوړل څه دی دا انسان لره هلاکوي. دارنګې نبي علیه السلام یو پیر وفرمیل په هغې ورځ یې وفرمیل، یعنې په داسې ورځ چې په شپې له دا خوب لیدلی
او دا ورځې بیا صحابو ته فرمایل. نبي علیه السلام داسې رنګ خطاب وفرماوه، وایي ما نن شپه وایي 2 کسان رالل او زه یې د بیت المقدس ته بوتلم او بیا د بیت المقدس نه موږ لږ وړاندې لاړو، هلته یو د وینې یو نهر دی، د وینې یو ډنډ دی او په دې ډنډ کې داسې کیفیت کې دا ډنډ دی چې یو کس په دې ډنډ کې دننه دی، د وینو په دې ډنډ کې دننه ولاړ دی او یو کس په دې غاړه ولاړ دی. د ډنډ دا کس چې دی دی کوشش کوي چې د دې وینو نه راوځي، د وینو د دې ډنډ نه څه کړي راوځي، نو د غاړې دا کس یې په ګټه باندې ولي، نو چې د درد وشي نو دی واپس بیا دې ډنډ ته ځي. دارنګې دا معامله شعور ده، دی غاړې له راځي د دې وینو نه راخېږي او د غاړې دا کس چې دی دی په ګټه ولي، نو ده ته درد کېږي، واپس دې ډنډ ته ډوبوي. دا بار بار دا کیفیت شعور دی. نبي علیه السلام دا کم 2 کسان چې ورسره وو، دا کم 2 ملګري دا دي چې بوغلی وو بیت المقدس ته یا بیا مخکې چې لاړل، دوی یې دریافت کړل. نبي علیه السلام ورته وایي دا څه ماجره ده، دا یو کس چې دی دا راخېږي دا بل یې ولي، نو هغه ورته وایي چې دا سودخور دی او دا سودخور دی د خپل عمل سزا چې ده ته میلاویږي، دی د دې ډنډ نه راوځي او دا بل کس یې ولي، نو ده ته دا سزا میلاویږي. او دا حدیث چې دا بیان کړل دومره، دا اولنی چې دا په صحیح مسلم او صحیح بخاري کې دغه حدیث دی او دا حدیث چې دی دا د صحیح بخاري په کتاب البیوع کې دا سره دا حدیث ذکر دی. دارنګې نبي علیه السلام په بل حدیث کې لعنت لېږلی دی په سود ورکوونکي باندې هم او په سود اخیستونکي باندې هم، یعنې سود چې څوک ورکوي هغه باندې هم لعنت نبي علیه السلام کړی او چې څوک یې الي هغه باندې هم لعنت دی. بعضې روایاتو کې په سود باندې ګواهي ورکوونکي باندې هم لعنت دی، یعنې د سود په معامله چې څوک ګواهي ورکوي په ده باندې هم نبي علیه السلام لعنت لېږلی دی. او دارنګې د سود کاتبو، یعنې د سود د معاملې هغه لیکونکي، هغه وثیقه چې لیکي په هغه باندې هم نبي علیه السلام سره لعنت لېږلی. بیا په صحیح مسلم کې دي چې دا 4 واړه کسان سره په ګناه کې برابر دي، یعنې سود ورکوونکی، سود اخیستونکی، په سود باندې ګواهي، سود په معاملې ګواهي ورکوونکی او دارنګې د سود دا کاتب دا لیکونکی د معاملې لره، دا ټول چې دوی دا په ګناه کې شریک دي. بیا بعضې روایاتو کې دا دي چې دا کاتب او شاهد چې دي دا په هغې صورت کې به دې ګناهګار وي چې دې ته پته چې دا د سود معامله ده او بیا پې هم ګواهي ورکوي او بیا پې څه دی هم لیکل کوي. که چېرته دې ته پته نه وه چې دا د سود معامله ده، نو بیا په شاهدو، په ګواه او په کاتب به په دې لیکونکي باندې ګناه نشته. دې نه علاوه نبي علیه السلام یو بل حدیث کې فرمایلي چې 4 کسان داسې دي چې د هغو په باره کې الله پاک په ځان باندې دا لازمه ګڼلې، یعنې الله پاک په ځان باندې د 4 کسانو په باره کې دا خبره لازمه کړې ده چې هغو جنت ته داخل نه کړي، یعنې 4 کسان دا په الله پاک لازمه ده چې هغه څه جنت ته داخل نه کړي. نو نبي علیه السلام بیا 4 شیزونه ذکر کړل. یو دا عادتي شرابي، یعنې څوک چې شراب په عادت کې مسلسل شراب څښي، الله پاک باندې دا لازمه ده چې دا سره جنت ته داخل نه کړي. دارنګې سودخور، څوک چې سود کوي نو الله پاک چې دی دی به جنت ته نه داخلوي. او دریم دا چې د یتیم مال په ناحقه طریقې سره خوري، دا نبي علیه السلام ذکر کړو. او 4م دا چې د مور پلار نافرماني کوونکی نو دی به هم څه کوي الله پاک جنت ته نه داخلوي. دې نه علاوه نبي علیه السلام حدیث دی روایت کې راځي چې د سود 1 درهم خوړل، د سود 1 درهم خوړل دا د 36 پیرې د بدکارۍ نه چې دی په دې کې زیات ګناه دی، یعنې د سود دا 1 درهم خوړل په دې کې زیات ګناه دی چې 36 پیرې د بدکارۍ نه. د دې نه علاوه په روایاتو کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې په کم قوم کې عادت د سود ولګي، یعنې دا رواج کې دا خبره وګرځي، سود د هغو په رواج کې چې دی هغه قایم شي، د رواج په طور باندې سود ولګي انتهایي زیات شي، نو الله پاک په دغه قوم باندې څه کوي ګراني راولي. او د دې سره دا مو فرمایل او چې په کم قوم کې چې دی په کومه علاقه کې رشوت سیوا شي، نو الله پاک د دغې خلکو د زړونو نه، د دوی د دشمنانو د زړونو نه د دې هغه روب او د دې هغه یره وباسي، یعنې دشمنان ترې بیا نه یېرېږي. نو د دې نه علاوه نور هم حدیث چې دی راغلی دي، خو داسې یو څو حدیث موږ بیان کړل. د سود باره کې چې دی د قرآن څه ډېر عجیبه طریقې سره چې دی هغه عذابونه او سختیانې، بیا ټول نه غټه خبره پکې موږ پرون کړې وه چې د الله پاک او د الله پاک د رسول سره د سود کول داسې دي لکه د هغو سره د الله پاک او د الله د رسول سره جنګ کول، او حدیثو کې هم څومره ممانعت راغی. نو دا یو ډېر بد دغه دی او د دې باندې دا بحث ختم شو. ترجمې کوئ. وإن كان ذو عسرة، او که چېرې دا قرضدار تنګ دسته وي، فنظرة مهلت ورکول پکار دي، الی میسره د پراخۍ پورې یا د لاس کولاوېدو پورې، وان تصدقوا او دا چې تاسو صدقه کوئ
خیر لکم دا ستاسو دپاره زیاته بهتره ده ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې نه ترجعون تاسو به واپس کولی کېږئ فیه په هغې کې الی الله الله طرف ته ثم توفا بیا به پوره بدله ورکولی کېږي کل نفس هر نفس ته ما کسبت څه چې هغه کړي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نه کولی کېږي